بغزاده دانش صاحب ته خواست کوم چې را دي چې موږ سره خپل خوندور شعرونه شریک بغزاده دانش ما تو حوصلو راغلم ما تو حوصلو راغلم صاحبا راغلم پراتلو راغلم ما تو حوصلو راغلم صاحبا راغلم پراتلو راغلم پدنګو پټیټو ټیټو کوټیو ګرځیدم تر دنګو دروازو راغلم پټیټو ټیټو کوټو ګرځیدم تر دنګو دروازو راغلم جوادا پجګو سترګو جهان ته ګورا سترګې راپورته ک درخو راغلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات محترم استاد محترم ډاکټر شیخ زمان سیماب صاحب، واسف الله داوزی صاحب، ډیر زیات درات دیر جواد صاحب، ابراهیم دان صاحب، سید سالار صاحب، صفدر صاحب، نجیم صاحب، شاعران ملګرو، ډیر ګران مبصر مومن صاحب او د غازی ماډل سکول په حال کې ناستو ادب مین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول وړاندې زه قاری صاحب ته صرف داد ورکوم، مشاعره باندې بصدر صاحب خبرې کوي، صدر په اجازه دوه خبرې صرف کوم داد ورکوم چې دومره خلک یې راټول کړه، د پښتو په نوم یې راټول کړه، د امن په نوم یې راټول کړه، مشاعره یې را جوړه کړه، بیا هم تر ناوخته پورې ډېر خلک کېناستل. نو ډېره زیاته مننه کوم، ستاینه کوم د خپل رور د خپل کشر ورور جواد هم ډېره زیاته مننه کوم چې دې پروګرام یې صحیح جوړه کړم. ښکلي نظمونه ویلی شو، رضوان د وطن سندره ویله، بصر صاحب هم د وطن د غربت سندرې ویلې. زه به ته د مینې یو څو سندرې وایم، یو غزل، یو نظم، تازه دوه درې شعرونه چې د خلکو په ودونو کې ګډا کولالي، د خلکو په ودونو کې ګډا کولالي، څوک څک کوي څوک څک کوي ته دا کولالي، د خلکو په ودونو کې ګډا کولالي، څوک څک کوي څوک څک کوي ته دا کولالي، او چې سترګې د چا سری وي نو ژړا کولالي، چې سترګې د چا سری وي نو ژړا کولالي، او چې خاندي درته خلک نو خندا کولالي، په وخت د ضرورت د زړونو غلا کولالي، په وخت د ضرورت د زړونو غلا کولالي، ژوند کوه خو ژوند د مسیحا کولالي، په وخت د ضرورت د زړونو غلا کولالي، ژوند کوه خو ژوند د مسیحا کولالي. او دانشه جانان راغې اناري ډالۍ راوړه، دانشه جانان راغې اناري ډالۍ راوړه، بس پاسه قبلوي بسم الله کولالي. یو څو شعرونه نور هم چې ته مې خوند زندګۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. د ګران افغانستان نه مېلمانه راغلي، قاري صاحب راغلی دی تار کلی، ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست، الله مو راوله، بار بار دې وطن ته راشي، دا ستاسو خپل کور دی، ډېره مننه. ته مې خوند زندګۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. ډاکټر صاحب ته مې خوند زندګۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري، ته مې خیال د بندګۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. مبصره ستا پاپۍ پیزار پولۍ کړې تمامي علم خبر شو، ستا پاپۍ پیزار پولۍ کړې تمامي علم خبر شه، زما هم پس د پولۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. مننه ستا پاپۍ پیزار پولۍ کړې تمامي علم خبر شه، زما هم پس د پولۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. او جواد ستا ګیلې ټولې په ځای خو زه ګرم نه یم جانانه، ستا ګیلې ټولې په ځای خو زه ګرم نه یم جانانه، زما ډېرې مجبورۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. مننه ستا ګیلې ټولې په ځای خو زه ګرم نه یم جانانه، زما ډېرې مجبورۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. او سالار صاحب بیګا بیا د چا واده و تماشه یې د کتو وه، بیګا بیا د چا واده و تماشه یې د کتو وه، څه پیریانو څه ډولۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. مننه بیګا بیا د چا واده و تماشه یې د کتو وه، څه پیریانو څه ډولۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. او نجیم صاحب شعر ته ډالۍ چې ما بلحاظونه ګټل وو چې حساب کتاب شروع شو، ما بلحاظونه ګټل وو چې حساب کتاب شروع شو، را سره ډېرې نیکۍ وي نه مې ووې او نه ښکاري. د دې مشاعرې بله یو ښکلې خبره ده چې ما صفدر صاحب په اول ځل مخامخ واورېدم، ډېر زیات خوشحاله شوم. نظام صاحب مې واورې نشته شته کتلی دی، دا شعر ما ډېر وختي اورېدلی چې په ما نورې روجې ونیسئ شیخانو، ما بیګا جانه لیدلی دی، اختر دی، نو خوشحاله شوم. نجیم صاحب مې واورېده، په اول ځل مې ولیده په مشاعره کې، نو ډېر زیاته مننه. یو څو شعرونه نور وایم چې نری نری دا زړه مې خوږېده او خوږېده، نری نری دا زړه مې خوږېده او خوږېده، ستا یاد مې په سینه کې خورېده او خوږېده، نری نری دا زړه مې خوږېده او خوږېده، ستا یاد مې په سینه کې خورېده او خوږېده، لفظونه یې په شونډو ګډېده او خوږېده. دا چې لفظونه یې
په شونډو ګډېده او خوږېده سازونه یې له سترګو ورېده او خوږېده او جانان د مینې اور کې سوځېده او خوږېده جانان د مینې اور کې سوځېده او خوږېده ارمان د وینې بټ کې ورتېده او خوږېده او دانشه ژوند ربابو غږېده او خوږېده دانشه ژوند ربابو غږېده او خوږېده دانشه د چا یادو غځېده او خوږېده یو نظم یم چې دا صابري ته دا غونډ نظم ډالۍ کوم چې قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځایږه قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په دله کې مې ځایږه که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه ډېر مننه که باور دې په ما نه وي که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه مننه ویم که نه که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه بس ته لږ انتظار وکړه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي یو رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو څو ځله ضمانت یم جواده زه په خپله ضمانت یم څو څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکم که ته مننه که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم که ته دا ضمانت نه اخلي او ته ما ضمانت نه اخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی زه له دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په دود شوه نو نه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوې دې بدنامې دنیا پرېښوې بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه دا بسر صاحب نه مشاعره ډېره ښکلې را جوړه تاسو ډېر غلي کېناستئ دا ماحول هم ډېر رومانټیک غوندې کې شو نو سر ستاسو په اجازه یو نظم صرف ویم چې که صحیح ده بهرحال زه یو نظم یم د هغې نه پس به ستاسو غوښتنې ومنم صحیح ده که نه چې که زما او ستا عمرونه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي خو بس ته پې یمین وایې او د زړه پې یمین وایه ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلیږي خو بس ته پې یمین وایې او د زړه پې یمین وایه
ماته پته د جانانه خدای پتا دې مهربانه زئی تا باندې مین کړم او ما دومره مینه درکړه چې جهان مې درنه هیر کو هر انسان مې درنه هیر کو بل ارمان مې درنه هیر کو خپل ځان مې درنه هیر کو او ما دومره مینه درکړه چې جهان مې درنه هیر کو هر انسان مې درنه هیر کو بل ارمان مې درنه هیر کو خپل ځان مې درنه هیر کو او تا بیرته دومره وکړه چې بیخي دې د خپل ځان تم تا په یو دوه کې حیران کړم ودی نوې خو جانانه دا شیرین کړم تا جانان کړم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي مبصره دا عمرونه دومره ډیر شي چې عمرونه پکې تیر شي دا عمرونه دومره ډیر شي چې عمرونه پکې تیر شي هر یو رنگ مې درته وخیم هر یو رنگ دې را برسیر شي ستا دې واړه ارمانونه د اسمان د ستورو ډیر شي زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي زما مننه زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم ته د زلفو غوټې واکې او زه ګل ورله پیدا کم هر ژوندی ارمان دې سر کم په هر مړ کې دې پوک سا کم چې دې څومره ارمان سر کم دومره نور درله پیدا کم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي چې په کومه لمحه مرې ته هم په هغه لمحه مړ شم چې نه تا ته احساس وشي او نه ما ته احساس وشي چې تا زه په لار کې پرېښوم او ما ته په لار کې پرېښوم یو درې څلور تازه شعرونه وایم چې وهمونه مقدس شو سر چې وهمونه مقدس شو د تحقیق ژبه ګونګۍ شوه چې وهمونه مقدس شو د تحقیق ژبه ګونګۍ شوه نیمه تنده اوبه ویوړه نیمه تنده لیونۍ شوه مننه ډېره مننه چې وهمونه مقدس شو د تحقیق ژبه ګونګۍ شوه نیمه تنده اوبه ویوړه نیمه تنده لیونۍ شوه اوس د مینې قصه دا ده د دې دور په سارا کې اوس د مینې قصه دا ده د دې دور په سارا کې هیڅ اعلان ته خبر نه دی د مجنون پسې جبۍ شوه او صدر صاحب ما د مینې په مکتب کې د ټپو په معنا پوه کړه ما د مینې په مکتب کې د ټپو په معنا پوه کړه اوس یې ټولې ټپې زده دي اوس مې مینه مړنۍ شوه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه